په پاکستان کې یو 3 فوټه ځوان له یوې 3 فوټه نجلۍ سره واده وکړ. سلامونه د چټک نیوز درنو لیدونکو دی او د ورته نورو جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان په حبیز آباد نومي سیمه کې یو د 3 فوټو قد لرونکی شخص له 3 فوټه ونې لرونکي نجلۍ سره واده وکړ. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د راپور له مخې ویل کیږي چې دغه ټیټې ونې لرونکي شخص 23 کاله عمر لري. ادیب نومیږي او د چک ګجران د سیمې اوسیدونکی دی او له 22 کلنې سمیره نومي نجلۍ سره چې هم د ټیټې ونې لرونکي ده واده وکړ او د واده په مراسمو کې د سیمو ټولو خلکو برخه اخیستې وه او دغه خوښي یې ورسره ولمنځله. راپور زیاتوي کله چې د ټیټې ونې لرونکي ادیب خپله ناوې کور ته راوسته او نو د کلي خلکو ورباندې ګلونه وشیندل او په شور او نڅا یې بدرګه کړل. ویل کیږي چې ادیب د واده په مراسمو کې په خپل ځان ښې ګوتې وهلې وې او د واده لپاره یې دودیز لباس او خولۍ هم په سر کړې وه او میرمنې سمیره یې هم سرې جامې اغوستې وې او د واده ارمان یې پوره کړ. یاده دې وي چې څو ورځې د مخه له هند څخه یو خبر راغلی و چې یو د ټیټې ونې درلیدونکی شخص د ښځینه پولیسو حوزې ته تللی و تر څو د واده غمې وخوري.